د مور پلار نافرمانی سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. که مور پلار کافر یې هم به توهین نه کوي، تبلیغ مو د ډېر حکمت سره کوي. هغه پیش او عمل یې پیش ستا مور او پلار دی چې دې د نه خوشحالي تا دپاره جنت ګېټ کولو دی انشاءالله. نن سبا د مور او پلار سپکه ډېره ده. څوک مور ته وایي خره ورته وایي او خرې په خبره پلار ته لیونی وایي. کینه لیونی دی پرې په خبره نه پوهېږي، چا نه پیدا یې چا دې خدمت کړی دی او قرآن او حدیث او ته شریعت وګوره. د دې خبرو تا ته اجازه شته. یو هلک و واده و مور ته وایي وګډېږه، بوډۍ مور یې وه وګډېږه. لکه دا لوفران خلک کوي، هلک هغه مشره ښځه را نڅه کوي چې ته اجرا راوړه، اجرا پسې ګرځه یا بل پسې نه، خامخا وګډېږه. دا خوشحالي په ټول عمر کې یو ځل نه وه. بوډۍ مور یې ګډا تړاو کاغله خو ګډا هم نه ورکړه او خو بس خیر ښځو هم ګډل او سړه هم ګډل. لوفران او کنجر خلک حیا پکې نه، نو ښځې هم ګډېږي او مور هم ګډېږي او سړی هم ګډېږي او بې حیایي ډېر ناوخته پوهې ستړی ستومانه شو. اوس به ججینې کور سبا به ډولې وړو او بس واده موټر هم ولاړ دي، ګلونه پرې لګېدلي دي. شپه د ناوخته 2 بجو پورې خو دا ډبتوب وي. بس بیا ډېر ستړي شو، نور خو ګډېدې پې شي بیا خنداګانې او ښځو سطر مات پردو سړو سره. بس وده شو هغه هلک چې وده شو دا کراچۍ کې پېښه چې وده شو سار ورته وایي هغه شپه پوره شو اوس به هغه روانوی بارات سار کې بوځي چې هلک یې پاس وکړو دغه مړو سات یې وتې وه. هماغه هلک چې مور یې ګډاله په مجبوره کړه وګډېږه بیا پته نه لګي مړ پروت و. هغه موټر خالي پاتې شو. د جنازې چې هلته وله غسل والا کس یې پیدا کړ، غسل یې وکړه، جامې ته یې وکړې، نه واده هغه جامې واچولې، نه هغه موټر کې لاړه، نه هغه څېرې او بس جنازې ګډ باندې نور ګلونه خو رواج کې دی چې هغه ګلونو امبار یې پکې خو او د غم هغه خوشبو کافور یې پرې ولګاو او د ډولۍ په دی او د ناوې کمرې په دی دی قبرستان ته ورسېد. دغه اخره خاتمه شوه. دنیا په ژوند باندې باور نه دی پکار. یو هر څه کې پاتې شو. دا چا تپوس کړی پخوانۍ زمانه کې به اولیاء او قوالې اورېدې، نو دا خو د ګانې په طریقې ځکه ډول هم ورسره وي او تروړی هم وخي او والې مچولي سړو ځان یې شرمولي. دا څنګه دي؟ د پخوا قوالي داسې وه، قوالي خوږ اواز ته وایي. هغه به داسې نظم او خاص کسانو هغه دغه به لکه یو نظمي یا یو ترانې یا یو نعتي یا ښه شعرونه نه به خواږه شعرونه به یې ویل. هغه صاحب درد و تقوادار هغه مجلس کې به خاص کسان ناست وو، هغې کې به بېګیره هلکان نه وو، زنانه به پکې نه وې، ډول او باجه به پکې نه وه. نو هغه نظم ته دې قوالې وایي، خوږ اواز به او صاحب درد و خاص خلک. او اوس چې کوم قوالي ده دې سره خو ډولکي وایي او اکثر اوس اجراګان ورسره ناست دي او پونګي ورسره وایي او داسې دا باندې ډولونه. دا خو ټول ډمتوب دی او بې حیایي د دې اجازت بلکل نشته. خاص نظم به یې وي. اوس چې کومه قوالي ده دا د هغې نه خالي ده، دا تش په نوم دی. اوس خلک وایي راځئ پلانکي زیارت ته به راشو. زیارتونو کې اوس چې عرسي نو د مړي زیارت خو ښه شی دی، مستحب دی چې زیارت کې زما به هم دا حال وي او دغه ځای کې به زه یم 2 ګزه کنده به او په تیارو په خرازو کې به پروت یم. راشه پرېږده چې لږ دنیا او د عمل یاد کړم چې دې کوم ښه کارونه کړي صفتونه یې کېږي راشه وکړم او دعا به دې ته م وکړم او ځان ته به م وکړم. نو پخوا خو مړی ته تلو که مړی له په دې ډز دی اوس له دی چې هلته ښځې ویني او هلته ډولونه وي، هلته لوفرانې او هلته ګانې بچیانې وي، اکثر ډمانې ټول. دا خو کتل ښه نه دي، دا خو خراب صحبت دی، خرابېږي به. دا قوالي هغه نه ده، دا ناروا ده. دا چا لیکلي قبر ته تلو ده و سړی ورځي او د حاضرې طریقه څه ده. قبر ته چې سړی ورځي نو سفر به نه کوي، نږدې قبر ته دی ورشي، نږدوله یا یو کلي ته لاړ شي هلته نیک کس وي نو زیارت ته تېر شي. نو چې قبر له ورشي نو سلام به پرې واچوي، السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. تاسو زمونږ نه مخکې زمونږ هم دغه ژوند دی، د دنیا ژوند خو لږ دی او قبر کې ډېر لوی ژوند دی چې څه حال به یې زمونږ تاسو باندې د سلام وي او بیا قبلې ته مخکې او ځان ته دعا وکړي.
لاسونه منو چې الحمد قل هو یا تلاوت ځان سره کولی شي ثواب بخلی شي مونږ کوئی ساره ثواب لازم نه دی والله سو پکې نو چې ځکه هندو برته ګوري او مشرک چې دی خو زمون د بوت نه سوال کوي د مړي نه سوال کوي د شرک شکل بنا جوړي سلام په اچول شي دغه طریقه ده خپل مربر دا چې لیکلي یو له سم څه وایي 11 شریف د څه مطلب دی دا خلک وایي 11 شریف د ربیع الثانی چې کومه دا میاشت ده په دې میاشت باندې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیه او لوی صوفي او بزرگ تیر شوی پرانی پیر سے هغه وفات شوي دي هغې دپاره ایصال ثواب کوي ایصال ثواب خو ښه دی خو دا یوله سمه یا درېیمه یا څلوېښتمه یا برسي شریعت د دې حکم نه دی کړی سړی به خو ثواب بخي ابو هرره صاحب وایي یو څوک وایي چې پلانکي جومات کې مونځ وکړي اشار جومات کې او 2 رکعاته او ما ته ثواب وبخي نو د مونځ او د خیرات او د صدقې ثواب مړي ته بخلی شي او د تلاوت خو د دې لپاره یوله سمه 12مه 40مه یا سالانه برسي او درېیمه د رسم قل دی دا ټول بدعات دي تخصیص د ځانه او بل د هغه لپاره کې خپل مور پلار ته ولې ثواب نه ورکړي دې کې غیر شعوري طریقې سره شرک راځي که دا ونه کوم میخه مې پې نه کوي که دا خیرات ونه کوم کاروبار مې خرابوي دا خو شرک دی چې ته یو ولي ته ثواب بخې ښه دی ولي ته وبخه خو که ته وایې چې نه بخم کاروبار به مې ودرېږي چې یو لسمه ونه کړم دیګ پوخ نه کړم نو دغه به شم زوی به مې تباه شي او ځمکه به مې فصل نه کوي بار به مې دغه نه کوي میوه دا خو معلومېږي ته نه په د خیر او د شر غایبانه اده نه ګڼې نو مشرک شوې ورسره یو دا د شرک عقیده ده دا کار ګناه ده دا مه کوئ نور رحمان صاحب کور والا بیمار د هسپتال کې داخل دی بل دلته یو کس دی بل هغه د ګردې بیمار دی کراچۍ کې 2 ګردې به ته کټ کوي او نورې به ورته لګوي الله بعد دغه تکلیف د په راحت بدل کړي دا بیبي او نور ستاسو زنانه واړو دی څوک چې ناجوړه دي ستاسو کورونو کې یا الله ټول صحت یاب کړي او شفا یاب کړي او ته حقیقي شافي دا دوایان او ډاکټر سه اسباب دي لا اله الا الله بغیر د الله نه بل شافي حقیقي نشته تاسو ذکر کوئ او په دې سوچ کوئ چې الله حقیقي شافي دی دا شفا پکې راځي الله دا ټول بیماران تاسو زموږ راکړي دا چې لیکلي شادي حال د سړی بغیر دعوته خوراک ورتل څنګه دی جایز دی د کول بهر کې دا شادي حالونه دي چې ډوډۍ راورشي 500 کسانو ته به ویلي 1000 کسان براشي او دا څه نور زینو کې بیا طرف ته دی په ورسو کړو دی په بل دی پته د کوم طرف هاستل ضرورت وته لګره کوم دی په یو ځای ته نخلاصيږي دا خو حرام باندې دي حضور علیه السلام فرمایي چې دعوت وته نه ورکړي شي یو د دعوت کړی شي یو بزي چې دوه ورکړي شي دوه بزي زوی نشي بوتلې روډ نشي بوتلې البته عرف کې دای سړی ډرایور ګاډي کې یو ګاډي بل کس چلی یا یو کس سره سکیورټي یو کس وی داسې کس وی پولیس او دښمنی وی یا ملګری ساتي نو هغه عرفان هغه منی یا سړی راځي د سره ډرایور یا وسره یو څوکیداری نو به هغه درې وړوړې وړي شي او اصل به سبب بل ملګری نه بوله چې راځي او واده لزو او تم پر سره شي چې ورشي ورځي په پټه کنه ځان خونه غیا خي خو شرمېږي نه اوګي اروي ودې غلې لکه غل چې بل شي روجدي پټ پټ ورځي شادي حال د دینو ته غلې حضور علیه السلام ته غل وای غلا خشي باندې ورسړي بیګي دا خراب نه او چې ډوړې اوخري نو دا به ډاکو دي نو دا غلې ډاکو دوی غاصب پردې مال تختول پردې روجي دی اوخړې او کیر دې په پسې وکړو ساګه نو ته غاصب ظالمي پردې مال پر زور دی هغه د حیا نه غږ نشي کولی کته چې ما ته ونه وای چې ما خورا سو وای دا چې لیکلي سړی اوس مکالي او دکان لري او 2-3 لک روپے ورګي بیانامه کې دا څه کوي 15 لک روپے ورشه په 50 لک شو دا 15 لک والا او کله مشتری او خریدار کو تختیبه وای 15 میاشتې کا پیسې در کوم پیسې پوره نشي هغه دکان ولا به نه ورکړي هغه سمکا هغه 15 لک روپے هغه زمت کیا او خوري یا اوس وځي نه ناروا دي چې دکان ته واپس یا 15 لک واپس کی په بیانامه کې کتا سو پیسې اغشتي او هغه سړی شاته شو یا ته شاته شو به راځي شو اده کټیم پوره شو راشه بس پاتې پکې راشي انساني نو واپس چې دکان اخلي یا ته دکان پرې دې هغه پیسې اب واپس ورکې استانه کی کله ودا داسې وای کپټیم دې پیسې ورونه ډبل وشي ډبل کیږي نه حرام دی واپس ہے
راشه هغه 15 روپۍ دې راوړي دي او باقي شی واپس ما ته پاتې شو بیانامه ثبت کول او خوړل دا ناروا دي میزان بینک کې کاروبار څنګه دی جایز دی که ستاسو په اطمینان یو او هغې د شریعت مطابق کوي اکثر دې د مریانو د دستخط والي او بیا کار سم نه چلی دا چې زنانه د کینسر دی وظیفه درود شریف د ډېر شروع کې انشاءالله ښه بشي الله د پاکستان کې شریعت راولي ټول ځان ته مسلمانان وایي خو داسې معلومېږي چې حاکمیت اعلی د اقوام متحده او د یو این او دی د فوجونو د ادارو خپل اختیار نشته که دوی خدای پاک دین طرف ته راوستل انشاءالله کافران به مغلوب وي دوی خپل ملک د خپل خوښې قانون کوشش هم نه کوي که ته ورته اسلام راوله تا ته وایي ته بنیاد پرست دی نو که بنیاد پرست دی چې خدای او د رسول منم او عقیده نه بدلوم د کافر دپاره دا خو بنیاد ښه دی او کله وایي دا لیډران وایي زه مذهبي نه یم نو چې ته مذهبي نه نو څه ته څه دلته چې مسلمان وایي اسلام خو مذهب دی که د اسلام وغواړه دا لیډران وایي دا پاټو والا زه مذهبي نه یم دوی په اسلام شرمېږي او په مذهب شرمېږي د اسلامي قانون به څه راولي الله دې ورته هدایت وکړي پرده فرض ده د مخ او د لاس د فتنو دور دی د نظر ختمولو دپاره څه پکار دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس درې ځلې ووایم زه تهجد نه کوم او خلک تهجد گزار دي شپې ځان ته ګړی ولګوه دا تهجد گزارو سره کښېنې تهجد گزار بشي چې لوفرانو سره کښېنې لوفر کېږي به چې تبلیغ والا سره کښېنې د خدای عظمت او تبلیغ ته به رغبت راځي څوک تلاوت کوي ستا ته په تلاوت طرف ته شوق راځي دا ښکاره خبره ده چې کوم خلکو سره کښېنې او مخ شان به کېږي الله دې زموږ په حال رحم